ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه یو جوان رالی، ډېر ښکلی نوجوانو، او هغه ته عرض وکړو چې حضرت صاحب ما نه ګناه کیږي، زه ګناه وکړم توبه وباسم، خو بیا ما نه د هغې باوجود بیا ما نه ګناه وشي، بیا توبه وباسم بیا رانه ګناه وشي، ما ته داسې یو طریقه وښایي چې زه د دې نه بد شم. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې ای نوجوانه، ته چې دا ګناه کې نو ته د الله تعالی په ځمکه کې اوسېږي، د الله تعالی ځمکه ته استعمالې، د الله تعالی د اسمان د لاندې ته اوسېږي، ته داسې کار کوه چې د الله تعالی د ځمکه باندې ته ګناه مه کوه، داسې ځای وګوره چې هلته نه د الله تعالی ځمکه او نه د الله تعالی اسماني. نو دې نوجوانو ته ویل چې حضرت صاحب داسې ځای به زه کوم ځای تلاش کوم، دا خو نشي کېدی. بیا ورته ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه وفرمیل ای نوجوانه، د الله تعالی نعمتونه پرېږده، اوبه تاله الله تعالی درکوي، رزق تاله الله تعالی درکوي، سترګې تاله الله تعالی درکړي، غوږونه تاله الله تعالی درکړي، بیا د الله تعالی دا نعمتونه پرېږده چې دا ګناه ته نشي پرېښودی. دې نوجوانو ته عرض وکړو ای حضرت صاحب دا هم زه نشم کولی، څنګه د الله تعالی نعمتونه پرېږدم، د الله تعالی اوبه پرېږدم، د الله تعالی چې کوم رزق راکوي هغه پرېږدم، دا هم مانه نه کیږي. بیا ورته ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه فرمایل داسې کار وکړه چې کله تاله نکیر منکر راشي او په قبر کې د کیدي او د کفن غوټې دې وسپړي او تاله کله مخ قبلې ته کی او تبی د باندې کېښودلی شي او بیا د باندې خاورې در واچولی شي او خلک دنه را روان شي او تاله فرشتې راشي تا نه سوال جواب کوي، نو ته فرشتو ته ده ووایه چې ځئ تاسو ولې بغیر اجازه زما کور ته رالی، خلک چې د چا کور ته ورځي اجازت غواړي. نو هغه نوجوانو ته عرض وکړو حضرت صاحب دا هم زه نشم کولی، هغه فرشتو ته به زه څنګه ویم چې تاسو بغیر اجازه رالی، اخو د چا نه اجازت نه غواړي، خو چې دا هم نشي کولی چې کله تاله ملک الموت راشي تا ته فرشته ودرېږي په سر باندې، ته هغې ته ووایه چې زه تاله خپل روح نه در کوم، زه تاله ولې خپل روح درکم، او ته هغه دغه که هغه وشړه، هغې له خپل روح مو ورکوه. نوجوانو ته وایي چې حضرت صاحب دا به زه څنګه وکړم، او چې کله د انسان وخت مقرر شي الله تعالی به د فرشته راولیږي. نو بیا ورته چې دا هم نشي کولی چې کله د آخرت ورځ قایمه شي او پیغمبران هم ولاړي، ګناهګاران هم ولاړي، بادشاهان هم ولاړي، او یو سر تر تلې د میزان شوري ناب تول کیږي، نو چې کله ستا ګناهونه او ستا نیکۍ تللی کیږي، نو چې کله ستا ګناهونه سیوا شي په نیکو باندې او ستا فیصله د جهنم وشي، نو ته هغې فرشتو ته ووایه چې نه ما به جهنم ته نار ته وایي، او د هغوی نه وتښته چېرته کې دی ورته چې دا هم نشمه کولی، هغه جهنم خو به او یا زره فرشتې به او یا زره زنځیران به او هره فرشته پسې به او یا زره فرشتې نښتي او جهنم به راولي، وي حضرت صاحب دا هم نشمه کولی. نو ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې دا هم نشي کولی، یو بل تجویز درته ښیم، ته په داسې ځای کې ګناه کوه، په داسې وخت کې ګناه کوه چې الله تعالی تا نه ویني، او یو حضرت صاحب الله تعالی خو په هر ټایم کې موجود دی، په هر ځای کې ما سره دی، زه کوم ځای داسې پیدا کړم چې هغې کې د الله تعالی ګناه نه کوم. نو چې دا هم نشي کولی، نو ای عاجزه انسانه ولې د الله تعالی نافرماني کې، ولې د الله تعالی ګناهونه کې، ولې الله تعالی خفه کې، ولې ځان له آخرت تباه کې، ولې ځان د جنت نه ځان بې دخله کې. عزتمندو مسلمانانو، نو داسې ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته دا وفرمیل چې داسې ځای کې ګناه بیا کوه چې الله تعالی ویني. نو عزتمندو الله تعالی خو موږ سره هر ځای موجود دی، هر ځای موږ سره دی، نو داسې کول نه دي پکار. هغه یو استاد خپلو شاګردانو له دغه ورکړه، مرغۍ ورته ورکړې چې ورشه دا داسې ځای کې حلالې کوي چې تاسو څوک ونه ویني. هغه چې لاړه ماشومان لاړه، هر یو له چاړه ورکړه او مرغۍ ورته ورکړه، کله چې هغوی لاړه هر یو په یو ګوټ کې مرغۍ حلاله کړه، څوک ښکته کوشو، څوک په کوټه کې کېناسته حلاله کړه، لیکن یو ماشوم رالی وی ولې بچیه تا ولې حلاله نه کړه دا مرغۍ؟ هغه ورته څه وایي؟ وی استاد جي وی ما هر ځای وکته
خو هر ځای زما الله موجود دی. داسې ځای ما پیدا نه کو چې هلته زما الله موجود نه دی. نو عزتمندو الله موږ ته هر ټیم ګوري، موږ سره دی، نو بیا ولې د الله تعالی نافرماني کوو؟ که موږ انسان یو ګناه کوي نو یو سیټ ته بل سیټ ته ګوري چې چاته څوک مې وینني، خو چېرته چا ونیولم بدنام به شم. خلک پر راپسې خبرې کوي چې پلانکی ګناه وکړه، زنا یې وکړه، غلا یې وکړه. نو د هغې دپاره موږ تدبیرونه سازو، هغې دپاره موږ کوشش کوو چې څوک ونه ویني. او لیکن الله تعالی چې په سر ولاړ دی، هغه ملک هغه بادشاه، هغه کریم بادشاه، هغه رحیم بادشاه چې د اویاو میندو نه زیات محبت کوي، هغه الله موږ هر ټایم اینی او موږ د هغه د مخامخ ګناه کوو. د هغه مخامخ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د طریقو، د هغه طریقې موږ او تاسو ذبح کوو. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سینه مبارکه باندې چاړې راکاږو، مونځ نه کوو. که مونځ کوم انسان نه کوي نو هغه د په دا ځان لازمه کړي چې زه به د الله تعالی رزق هم نه خورم. چې ته د الله تعالی عبادت نه کوې، په دې بدن باندې د الله تعالی نعمتونه هم ته حرام کا، ته اوبه هم مسکه، ته روټۍ هم مخوره، ته نور طعامونه هم مخوره. چې ته مونځ نه کوې، د الله عبادت نه کوې، دا طعامونه په ځان بند کا. ځکه چې ته د الله عبادت نه کوې نو ته بیا څه کوې؟ ته الله تعالی دنیا ته څه دپاره رالیږلی، څه مقصد دپاره رالیږلی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عزتمندو مسلمانانو، مختصر زندګۍ دپاره الله تعالی رالیږلي او 2.5 منټه زندګي ده. د آخرت په اعتبار سره الله به رانه تپوس کوي. الله تعالی دې ما او تاسو په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او دا ویډیو د الله د رضا دپاره مخکې شیر کړئ چې نور مسلمانان هم د ګناهونو توبه وباسي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.